افغانستان دے افغانستان دے افغانستان دے افغانستان دے گل گل دی ګوره سم ګلستان دی بیا شین او زرغون افغانستان دی بیا شین او زرغون افغانستان دی گل گل دی ګوره سم ګلستان دی بیا شین او زرغون افغانستان. د کندهار ښار په شپږمه ناحیه دوهم ګذر کې پلانو ته څیرمه د یو مهم سړک د اساسي رغولو چارې پیل شوې. دا سړک چې د دې محسوس له عمومي سړک څخه شروع بیا تر نوي کلاچې پورې غځېدلی دی تقریبا 630 متره اوږدوالی او 7 متره پلنوالی لري. اوس فعلا یې رغنیزې چارې پیل شوې چې پاته کارونه به یې د 2 اوریو په موده کې پای ته ورسیږي. په دې رغنیزه پروژه کې هره ورځ 25 کسانو ته په فني او غیر فني ډول د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د یادونې وړ ده چې د همدې مهم سړک په اساسي رغولو سره د دې سیمې اوسیدونکو زیاته خوښي وښودله او د کندهار ښاروالۍ د دې مهم ګام څخه یې ځانګړې مننه وکړل. افغانستان دی یا شین او زرغون افغانستان دی رمبیل او لالا پوچم بیلونو نرگس او غاټول خدای تعالی دې د دولت غم نه راکړي. خدای تعالی په موږ پورې نیکمرغه کړي. مې د دوړو څخه خلاص کړلو وروره مې د خټو څخه خلاص کړلو موږ ډېر خوشحاله یو. نور دې مولا موږ دې تعالی قدرت ورکړي چې نور مسلمانان ټوله دولت داسې جوړ کړي لکه دغه. ډېر مهم دي داسې کارونه. ډېر خلک دې اوس دلته داسې بیکاره ناست دي نو اوس خلک هم پر کار باندې شوله. ډېرې دعاوې ورته کوو الله دې نه خرابوي. ساتنه یې دغه زموږ د محل کار دی. به موږ هر سړی به داسې ساتنه کوي لکه د خپل کور ساتنه چې کوي د دې سړک ساتنه به داسې کوي لکه د خپل کور ده. نوم یې نعمت الله ده. دلته د کندهار ولایت کې کار کوو. د ښاروالي ریاست دلته یو څه منظوري کړې ده یو څه سړکونه دي. دا کار باید دوامداره وساتل شي ځکه چې ټول افغانستان خلکو ته باید د کار زمینه برابر شي. د کندهار د ښاروال نه موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته د کار زمینه برابره کړي. دغه کار چې موږ ته برابر شوی تقریبا 1.5 میاشت کېږي زه دا پروژه کې کار کوم. موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده او موږ دوامداره کار پکې کوو. موږ ډېر خوشحاله یو د کندهار د ښاروال. دغه سړک چې مخکې نه و دلته زموږ کوچنیان نږدې ساسرې نو د بارانو په وخت کې به ډېر ورسره مشکلات وو او په ډېرو ستونزو کې ورسره اخته به وه. کم وخت چې به موږ یا مریض یا شی پیدا سو در هسپتاله یا د دواخانې مو رسوي در هغه به ډېر موږ سره ناسوزه سو. نو بیا الحمدلله د امارت څخه موږ ډېر شکر کوو او ډېر خوشحاله یو چې زموږ ته د سړکان او د کوڅې او د پلچکونه مسلسل را جوړ کړل. ګل دی ګوره سم ګلستان دی بیا شین او زرغون افغانستان دی بیا شین او زرغون افغانستان دی آزاد او خپلواک شکر دی